السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وچما عبدالرحمن رحمان وای دا کس کافر ده و زه عبدالرحمن د خپل رحمان عبدالرحمن یم. عزتمندو دې شعر نه موږ او تاسو دا خبره واضحه شوه چې عبدالرحمن بابا رحمه الله دا خبره کوي چې څوک ماته رحمان وای دا کس کافر ده. نو په دې شعر کې عبدالرحمن بابا خلکو باندې رد وکړو چې هغه خلک عبدالرحمن بابا رحمان وای. دا رقم شیخ عبدالسلام رحمه الله په خپل تفسیر احسن الکلام کې لیکي چې لفظ رحمان چې ده لفظ رحمان دا د الله لپاره خاص ده. لفظ رحمان د دې اطلاق خاص په الله کېږي، په مخلوق باندې نه کېږي. بیا شیخ عبدالسلام هلته 9 وجې ذکر کوي. احسن الکلام تفسیر اول جلد ومه صفحه کې دا خبر کوي. هغه یو وجه دا ذکر کوي الله یعنی رحمان هغه ذات ده چې که تاسو د رحمان نه سوال وکړئ که سوال ونه کوي هغه په هر وخت کې هر چاته که مسلمان کافری رزق ورکوي او نعمتونه ورکوي. دا کار صرف رحمان ذات کوي. نو دې لپاره دا رحمان لفظ رحمان خاص وسه د الله لپاره، د غیر الله لپاره دا جایز نه ده. هغه بیا حواله ورکوي احسن الکلام جلد اول کې ومه صفحه کې. هغه امام ابن کثیر، امام ابن جریر او امام قرطبي او امام راغب او وغیره نور امامان نور مفسرین او ټول دا وایي چې لفظ رحمان د الله لپاره خاص ده، د غیر الله اطلاق په غیر الله باندې اطلاق نه کیږي. نو د قرآن د تفسیر نم الحمدلله والا ما درکړه او مخکې د عبدالرحمن بابا خبره ما شعر مې تاسو ته پیش کوم چې هغلته عبدالرحمن بابا دا وایي و چې ما عبدالرحمن ته رحمان وای دا کس کافر ده و زه عبدالرحمن د خپل رحمان عبدالرحمن یم. نو ستاسو مده کې به اشکال پیدا سي، یو سوال به راشي چې موږ کله کتابونه ګورو د عبدالرحمن بابا یا رشکي کې چې دغه شعر ګورو موټرونو کې هلته لیکلي رحمان بابا دا وایي رحمان بابا وایي. نو ما یو بابا نه پوښتنه وکړه، شاعر نه پنځپیری بابا و، هغه ماته وویلې چې دا کتابونو کې رحمان راغلی دا د خلکو کاتبانو غلطي کړې ده. هغوی د شعر جوړولو لپاره هغوی عب ترکړ کړی خالي رحمان یې پرېښی ده. نو اوس عبدالرحمن نوم په ځان کې ښودل بچه باندې کې ښودل جایز، رحمان کې ښودل ناجایز. دا شعر بیا وایي و چې ما عبدالرحمن ته رحمان وایي دا کس کافر ده، زه عبدالرحمن د خپل رحمان عبدالرحمن یم. السلام علیکم.